وروستۍ ورځې لومړۍ برخه. په صحیح المسلم کې یو حدیث ده چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد ته رادننه شو. صحابه سره ناست وه. دا صحابه سره ګرم مجلس کې بوخت دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل تاسو د څه په اړه خبرې کوئ؟ صحابه وویل چې موږ په دې اړه خبرې کوو چې د قیامت ورځ به کله وي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمیل قیامت به تر هغې ونه شي چې تاسو یې 10 نښې ونه ګورئ. دا په دې معنا چې 10 نښې شته کوم چې نیغ په نیغه قیامت سره اړیکه لري. 10 نښې چې 10 واړه بیلې دي. نو قیامت به تر هغې رانشي چې تاسو یې 10 نښې ونه وینئ. بیا جناب یوه بیان کړه. نو زه به یې تاسو ته د 10 واړو نوم زر واخلم، خو انشاءالله په همدې لړۍ کې به د هرې نښې اړوند اوږدمهاله بحث کوو. لومړۍ نښه دوخان وه. دوخان دود ته وایي او یوه خبره مې هیره نشي، دا ټولې نښې ښکاره او واضح دي. دا د قیامت پیلامې نه بلکې کره نښې دي. نو دا نښې ښکاره، پراخه، واضح او روښانه دي چې هر کله هره یوه یې راڅرګنده شوه نو ټول به پوه شئ چې دا د قیامت هماغه نښه ده چې ذکر شوې. دا کوچنۍ نښې نه دي چې مبهمې وي. نو لومړی دوخان دی. نو په دې اړوند تفصیلي بحث پکار دی. دومه نښه دجال دی او دا یوه لویه مسله ده چې په اړه یې خبرې کوو. دریم دعبت الارض او دا به یوه بلا ده چې په قرآن کریم کې ورنه یادونه شوې. څلورمه د لمر سترګې راختل له بلې لوري. نو لمر به یوه ورځ وینئ چې سرچپه راپورته کیږي. پنځم د عیسی ابن مریم حضور یا بیرته راتلل. نو دا ښکاره نښې دي او پکې هیڅ ډول ابهامات نشته ده. شپږم یاجوج او ماجوج او د یاجوج او ماجوج راتلل او موږ به یې په اړه خبرې کوو او ځینې ستونزې چې د دې موضوع اړوند شته دی خو په اړه به یې خبرې کوو انشاءالله. اوومه، اتمه او نهمه برخه 3 زلزلې دي چې خطرناکه به وي. هره یوه به یې له بلې نه خطرناکه او تیزه وي. نو 3 سترې زلزلې به وشي چې ټوله نړۍ به یې له کېدو نه باخبره اوسي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل او وروستۍ نښه 10مه شمیره یا و آخرهن، هغه یو سیزونکی اور دی چې له یمن نه به پیلیږي او خلک به مجبوره کوي چې د محشر پر لور حرکت وکړي. نو له دې سترو نښو وروستی او تر ټولو ستره نښه همدا اور دی چې خلک به مجبوره کوي چې ټول په یو جهت یا یوې لوري حرکت وکړي او په هماغه یو ځای کې به په دې نړۍ کې د انسانیت پی واوسي چې هغه ځای به بلاد الشام وي چې بیا یې په اړوند خبرې کوو. په بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې له دې 10 نښو یوه نښه راغله نو پوه شئ چې نورې ورپسې زر راځي. نو دا 10 نښې لکه یوه لوبه یو په بل پسې راځي. نو کله چې یوه نښه راغله خلاص نورې ورپسې په چټکۍ راځي او د دې 10 نښو نه لومړۍ نښه پرته له شکه د عیسی علیه السلام راتلل دي. نو لومړی له دې 10 نښو د عیسی علیه السلام راتلل دي. نو کله چې دا لومړۍ نښه راغله نورې ورپسې یو په بل پسې را روانې دي او بالاخره قیامت به رامنځته کیږي. او وروستی د کوچنیو نښو وصل ده د لومړۍ سترې نښې سره. اجازه راکړئ تکرار یې کړم. وروستی د کوچنیو نښو نه اړیکه لري وصل ده د لومړۍ سترې نښې سره. د کوچنیو نښو لومړی د امام مهدي راتلل دي. یعنې د امام مهدي راتلل د کوچنیو نښو وروستی نښه ده او مهدي به ژوندی وي، سره به ویني د لومړۍ سترې نښې سره. هغه څوک دی؟ عیسی ابن مریم دی. نو امام مهدي او عیسی علیه السلام به سره یو ځای په یو وخت کې یو بل سره وي او دا به ښکاره کوي چې کوچنۍ نښې پای ته ورسېدې او سترې نښې پیل شوې او په دې شکل به دا هر څه دوام مومي.